یو زنانه ما ته ټلیفون وکړ څه موده مخکې، ما ته وی چې مولوي صاحب او دیم راته و چې دا خبره خلکو ته ورسوه. وی زما لوڼه وې زما انګیندې وې ډېرې زیاتې ازادې وې، مازدیګر به ووتې او ماښام ماسخوتن په شاپینګونو پسې به ګرځېدې، داسې پلیتې نه وې خرابې نه وې، خو شاپینګونو پسې به ګرځېدې ازادې وې، نیمې جامې به یې چولې وې، بلکل نیمې، داسې کمیسونه چې لستوڼې ترخونه لاسونه پکې ښکاري، لستوڼې نه لري، تنګې تروشې کپړې، لاندې پنډۍ ښکاره، ساښې ښکاره، سر مخ ټول بربنډ. ما وی ای لونو دا ګناه ده، قسم په خدای چې دا ګناه ده، په دې الله خفه کېږي. وی تر زړې زمانې خبرې کې دنیا کم خوا رسېده او تا هغه زړو قصو پسې ګرځ، دا به خبره نم کور کې مونځ و نم د لوڼو د انګیندو چې ته ذکر کو نه چې ته تلاوت د قرآن شریف کا، دا زمون کور و. جړل به مې خدای ته دعاګانې مې غوښتې، وظیفې مې ولوې، خو نه سمېد. د پیسو اتبعي به کوله، مازدیګر به لاړې ماښام د دنیا جامې او څیزونه بیا راوړي. یا بچې دا خو تاسو روزانه دا دونه جامې راوړی، دا په دې څه کوئ؟ وایي چې دا یو ځل څوک واچوي دوباره به بیا نه اچوي، بله به اچوي. د پیسو زیات کور کې بېدیني پریشاني، او چې د کلي نه به زمونږ څوک زنانه راله او پړونې برقه به یې په سر و هغې پورې به یې پټ پټ کور خندل چې دا خلک کم خوا رسېدل او دا په برقو کې ګرځي. داسې ازاد جینکۍ ازاد جوړ. و یو ځل زما چې په ټولو کې کشره لور وه، وی راله داسې رپېده، وی ما ته یې وی چې یاره مور یا امي هر څه چې ورته وایي. زما یو ملګری وه د کالج د سکول سهیلی، هغې راته یو بیان واورو، مورې زه خو ډېره یارېږم. ما ته یې وی ستا بیان یې ورته ورولو، د پردې متعلق تا یو بیان کړی و هغه یې واورېد. هغې کې ما په دې پردې پوره تفصیل کړی و چې ښځو خدای ته وګورئ بربنډې مه ګرځئ، ګناه ده. الله به مړه ونیسي، په دنیا کې به در باندې داسې بیماري راولي، آفت او قهر، توبې به وباسئ نه به قبلېږي. لکونه روپۍ به هسپتالونو کې ورکوئ او جوړېږئ به نه، د خدای نه ویرېږئ. دا تاسو څه کوئ؟ کومه ښځه چې بربنډه ووته، بربنډه څه نور وجود خو یې شته، جامه مخ یې ښکاري، لاسونه او لیچ یې ښکاري، او څومره هلکانو دې ته وکتل، د هغه ټولو هلکانو د سترګو د زنا ګناه شو چې د خواهش په بنیاد ورته ګوري، او د دې هلکانو به نه کمېږي، ردې برابر ګناه ردې جنۍ شوه. ځکه دا دعوت ورکوي که نه، ته ځان پټ که تا ته به بیا که څوک ګوري تا خو به نه، د هغې د نظر ګناه خو به نه کوي. حضور پاک فرمایي چې آخره زمانه کې به داسې ښځې وي، کاسیاتن عاریاتن، جامې به یې اغوستې او بربنډې به، مایلاتن ممیلات، ځان به سړو ته مایل کوي، سړي به ځان ته مایل کوي. رؤوسهن کاسدمة البخت، او سر به داسې کوږ وړي د ناز د وجې نه، ځان له به یو شکل جوړوي چې خلک راته وګوري. حضور پاک فرمایي وی د قیامت په ورځ به ړومبې جهنم په دې ښځو غرغنډه کېږي. لم یرحن رایحة الجنه، د قیامت په ورځ به د جنت خوشبو دوی محسوسه نه کړي. دا ولې دا ګناه کوي؟ د خپلې وجود چې انسان له الله ورکړی دی، دی څه له ورکړی؟ دا دی له چې ته په دې خپلې وجود ګناه وګټې؟ قسم دی دا زور. په هندوستان کې یو سړی تېر شوی، ساده سړی و، ښه سړی و، خلکو به ورته مشکي بابا وي. مشکي بابا ورته ولې وایي؟ یو ځل ته چا تپوس وکړ، وی مشکي بابا
تا ته دا مشکي بابا خلک ولې وایي او داسې خوشبو به تتله لکه د مشکو په شان چې په لاره به ته دا لاره به داسې د خوشبویۍ نه ډکه وه دا ته څه خوشبو پورې کوې ته خو غریب سړی دا خو بادشاه هم داسې خوشبو نه پورې کوي هغه به نه وي خو آخر کې خلکو مجبوره وی زه هلک وم کشر وم نوجوان او زه ډېر خوبصورت وم په ځوانۍ کې ما به په دې لارو کوڅو کې دا پخوا به یې ورته ریشې پیتې وې دا پڼ به یې ګرځو په دې لارو کوڅو کې بکسوې ګومند او رانجه و ګلي خار و پرتوغاښونه و پیوې دا به په دې لارو کوڅو کې خلکو ګاټلی بکس به اوږه کړې و یو په سیکل به چا دې زمانه کې ګرځو او په دې لارو کوڅو کې به یې خرڅول ما سره هم دقسې یو بکس و او په کوڅو کې به ګرځېدم دا شیان مې خرڅول یو زنانه و په یو علاقه کې په ما مینه وه خو زه ترې نوم خبر ما ته پته نه وه یو ځای کې مې اواز وکړ یو جینۍ وه وی ما ته وی ورورې زما دې کور کې نه که د هغه دنه څه سودا کوي یو بکس را دننه که نو دا خلک همدغسې په دروازو کې بکس کېږي زنانه ترې څیزونه اخلي وی چې بکس بسنګ دروازې ته کوڅې ته ور دننه که اقې جینۍ هغه دروازه را پسې د دننه کونډه کړه او جرنده یې وواله هر څه تیاره جرنده وه سره ما دا څه وشو دا خو زه دې ښځې قید کړم زه غریب سړی ما سره بسیب خو پیسو له به یې کړي زه لا نه یم خبر ده سنه وی دې کې هغه نیکه راغله وی ما ته وی راځه یارېږه مه را دننه شه ما ته ما ته څه وی وی هغه نیکې راته وی چې زه په تا مین یم او ته چې دې لاره باندې تېرېږې دې دروازه کې درته ولاړه یم ظالمه تاړو ما ته ګورې نه وی ځان یې ښه ډول یې کړی دی ځان یې خشته کړی دی وی ما ته وی راځه یارېږه ما او نن ما په زور را دننه کړې ور مې راته بند کړی او راځه لږه مشغولتیا به وکړو ما سره به دا ګناه کې پیسې به هم درکړم بیا ځه ته هم ښکلې زه هم ښکلې وی زه ورته نه ګورم ما وی دا ګناه ده وی راته وی چې ته ما ته نه ګورې زه څومره ښکلې ما پسې خلک منډې وای زما ته خوښې او ته هم ښکلې راځه دا ګناه به وکړو پیسې به هم والې بیا به ځې ما وی زه خو ګناه نه کوم دا ښکلې وجود ما له الله دې له راکړې چې زه پرې د خدای دشمني وکړم تا له زه مثلا یو 100 روپۍ درکړم یا یو 1000 روپۍ درکړم خیراتي تاله او ته هغه 100 باندې زهر والې او ما پې وجنې نو دا خو ډېر ظلم دی که زما هغه شي باندې ما له تاوان راکړې دقه رنګې دا ښکلی وجود دا مونږ له الله راکړی دی نو زه په دې ښکلی وجود الله خفه کړم ته څومره ظلم مونږ کوو پیسې مونږ له خدای راکړې دي نو دې پیسو باندې مونږ سودونه کوو الله خفه کوو دا پیسې په ډمانو لګوو په اجراګانو نو قسم دی داسې خلک په دې ملک کې شته ما ته معلوم دي درته یې نه ښیمه چې هغوی د په واده کې په ډمانو 40 لکو نه واله 15 لکو روپۍ نولي لکونه په ډمان یا د خدای ظالمه په دې خو جومات جوړېږي په دې خو په مدرسه کې 4-5 کوټې جوړېږي دا د خدای په قرآن ولې نه خرچ کې مال خدای درکړه نو د خدای دشمني پې کې عقل نشته سوچ نشته د دې خلکو چې خدای مال درکړه نو خدای پې ولې نه خوشحاله ظالمه زه چې خدای پې نه خوشحاله په بچو یې لګوم په ځان یې لګوم نو په ډمانو نو د خدای دشمني پې کې نو ولې دا الله درنه دا مال نشي اخیستی دا ښکلی وجود خدای پاک درکړه سترګې وجود نو ته په دې الله خفه کې والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا الله وی ما د مور د ګېډو نه راویستی دی هېڅ نه یې نه وی خبر
وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشکرون. سترګې مې درکړې، غوږونه او زړه مې درکړل چې ته د خدای شکر ادا کړې. شکر څه ته وایي؟ شکر دې ته وایي چې په دې اندامونو الله رضا کې کم نعمت خدای درکو هغه فایده تی والده شکر دی. دا اندامونه الله درکړل، د دنیا ښکلي کارونه پې وکړه، دنیا ژوند پې تېر کړه او خپل رب پې رضا کړه کم وخته. نو ته پې الله خفه کې، نو ته د خدای د زور مقابله لرلی شې. قسم په خدای که د یو ماشي مقابله موږ لرلی شو. نا ورته وایي مشکي بابا وی هلکو ما وی چې نه، زه په دې وجود د خدای دشمني نه کوم. ما له خدای ښکلی وجود راکړه، دا به زه په جایز ځای کې استعمالوم، په ګناه کې نه. وی ښځه غوسه شوه، وی چې قسم په خدای چې نن دې نه پرېږدم. چاړې را واخېسته، په دې چاړه دې وام او چغې وام چې ما پسې کور ته دا هلک را ننوتی دی، په دې خلکو دې سم برابر وم. وی زه پوه شم چې کار اوس خراب دی، اوس به څه کوم. ګورې زمارونو چې کله هم ته د یو ګناه نه ځان ساتې، الله به دې مدد کوي. ځان ساته د ګناه نه، په خدای قسم په الله چې الله به دې مدد کوي. ولې حضرت یوسف علیه السلام د زلیخې دروازې بندې نه کړې، ټولې دروازې یو هم نه. وغلقت الابواب وقالت هیت لک وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هیت لک. زلیخه پې مینه وه، دروازې ټولې ورته جرنده کړې، چابیانې یې ځان سره کېښودې. هغې غلام و یوسف علیه السلام هغې را دننه کړه او د ګناه مطالبه یې ترې وکړه. حق یوسف علیه السلام هم حق او ځان یې ورته خشته کړی و. ورته څه وایي یوسفه؟ وی دا سترګې خو ډېرې ښکلې دي، مطلب دا چې ګناه ته یې رامایل کړه. وی د ټولو نه مخکې به زما دا سترګې پټې شي. وی دا مخ دې څومره خشته دی، وی دا به خاورو ته لاړ شي او دا به خاورې وخوري. دا اندامونه لاسونه یې څونه ښکلې دي، وی دا به قبر کې خاورې کېږي. وی ته ما ته نه ګورې؟ ولې وګورم؟ نن خو دې نه پرېږدم، دا ګناه به را سره خامخا کې. دومره ښکلی وجود خدای درکړی دی، ما سره به نن دا ګناه کې. او ورته څه وایي؟ انه ربي احسن مثوایا انه لا يفلح الظالمون. کوم رب چې د دې ښکلي وجود د وجې دا د بادشاه کور راکړی، هغه رب نه خفه کوم. او که مې خفه که خو زه به ظالم شم، ظلم نه کوم. پرېږدم دی نه، ګناه به خامخا کې نه کوم. اوس یوسف علیه السلام ته پته ده چې ګناه خو را باندې نه شي کولی، د اړم شین کې ګناه ورسره نه کوم، خو لاس خو به راچوي که نه. نو چې لاس هم را واچوي ما دپاره دا هم ډېره خطرناکه خبره ده. یا خدایه څه به کوي؟ نو خپل وس یې وکړه او دروازې ته روان شو. ښه ورته پته ده چې دروازه جرنده ده، ښه ورته پته ده چې دروازه کولاول نه کېږي، لیکن الله مدد کوي. الله ورته ټولې دروازې کولاو کړې، ټولې کولاو شو، بار ووت. هلته چې د ګناه نه ځان ساتې، دا به نه وی چې زه به د ګناه نه ځان څنګه ساتم. ته قصد وکړه، مضبوط قصد. زما قسم په رب چې الله به دې مدد کوي، الله به دې ساتي. نو مشکي بابا وی چې ما نیت وکړه چې ګناه خو را باندې دا جنۍ کوي، پرېږدې مې نه. ما ورته وی چې ښه ما له اودس ماتې راغلی دی، زه به اودس مات کړمه، باتروم راته ښایه. نو بس صحیح ده چې ته مې نه پرېږدې، بیا به وکړو دا ګناه. وی ښځه خوشحاله شوه. ما ته وی دا مخامخ باتروم دې ورځه، اودس مات که لاس پې ووینځه، بیا راځه. ځان یې ښه ډول یې کړی. وی چې زه غسلخانې ته ننوتم، لوی اودس ماتې مې وکړه. هغه اودس ماتې مې را واخېسته او په دې لاسونو په مخ مې ځان لومه کړ. ګوره د خدای نه یېرېږي،
دا ګناه به وکړم، دا نجاست به په دې لاسو پورې کړم. من ابتلي ببلیتین، زمونږ طالبان وی فلیتخیر اهونهما، چې په دوو جانجالونو کې ګیر شي آسان بیا وان. دا نجاست به په لاس او خپو پورې کړم، خو چې د زنا د ګناه نه بچ شم، ځان نه مې په لاسونو مخه ګندګي ومګله او بار راووتم چې ښځې راته وکتل. اوهو اوځه شابه، خدای دې بېخو باسه، ځان دې ټول د ګلو لړلی، ته انسان یې لیوغې که لیونې، زمونږ کور دې ټولو لړم او وینې ته وي شابه دروازه ورته کړه وکړه چې دې دا څه پاګل دی. ما یې نه کړ څه نیت دې خراب وي را دې خوا کېږه، هسې مې ورته اوځه وی خدای دې بېخو باسه، ټول کور دې د ګندګۍ ولړ، ته لیونې که روغې. های های داسې به څوک وکړي؟ ول خو وایي راشه وبکړم ګناه توبه به وباسم که نه، ګناه به وکړم توبه به وباسم، الله نه خفه کوم. وی لاړم خوا کې غسلخانې ته، هلته مې ولمبل، هغه جامې مې ځان له ووینځلې، وا مې چول، وی حقه چې رانه د مشکو خوشبو شروع شوې ده، اوسه پورې رانه هغه خوشبو روانه ده. ځکه راته خلک مشکي بابا یو خوشبو هم نه مګم، حقه رانه روانه ده. الله مدد کوي که نه؟ نو د ښځو دپاره نن دا لوی مصیبت دی چې ځي به او خشته جامې به اچوي او ځان به سړو ته ښایي. په خدای قسم ګناه ده، والله بالله تالله ګناه ده. ډېرې ښځې پکې لا دا وایي زمونږ نیت پاک دی، مې خدای دې بېخ ده نیت وباسه، نیت دې پاک دی، مخ دې خیرن دی، وجود دې دی خیرن دی، خیرن پاک نه دی. دا مخ ده ستا زړه د حضور پاک د بیبیانو نه زیات پاک دی، د حضرت فاطمې نه او د حضرت عایشې صدیقې نه ستا زړه زیات پاک دی، نشي کېدی. د هغې متعلق الله قرآن شریف کې څه فرمایي؟ یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. ګوره لومبی حکم قل لازواجک، بیبیانو ته ووایه، د مسلمانانو میندو ته، عایشې صدیقې ته، حضرت حفصې ته، دې ته ووایه، و بناتک او لوڼو ته دې ووایه، بیبي فاطمې ته، او بیا وروسته وایي د مسلمانانو ښځو ته چې په ځان پړو دې راواچي، ته د هغې نه زیاته پاکې. دا نن دا لغړ سیلاب په دې دنیا را روان دی، او د دې موبایل د مردار د لاسه زموږ هلکان او زموږ جینکې په دې لوی جنجال او غم کې مبتلا دي. پخوا به راکوټې موبایل و په هغې به هلک او جینۍ یو بل سره ګپ شپ لګاو، اوس غټ موبایل دی په ویډیو کال یو بل سره ګپې شپې لګوي، ټیک ټاک او ټیک ټاک او په ټیک ټاکونو لګیا دي خلک. ټوله ورځ هلکان او جینکې، نه پلار د لور نه خبر دی، کوټه کې ناسته ده او مور یې وایي دا مراقبه ده. چا سره مراقبه؟ خدای سره که یار سره؟ هلک بال ته ناست دي په سر به بچې راځه که نه، زه وظیفه پخوم، وظیفه پخې، خدای مردار کړه، او که په موبایل پردو جینکو سره خبرې کوي. دا لویه فتنه ده. بچې دې نه به هلکانو ته م ویم ځان وساتي. نو هغه جینۍ هغه مور ته وایي، مور یې ما ته وایي ستا بیان یې اورېدلی و د پردې، وایي داسې راپېده ما ته وایي چې مور یې ما خو مولوي صاحب بیان مو اورېده او دا پرده بیم پې پردګي کې و، دا خو ډېره ګناه ده، دا خو مونږ الله خفه کوو، دا خدای راونه نیسي او مرګ به راځي، دا به څه کوو. حقه و یوه کشره لور مې لاړه په مدرسه کې، وایي چې بس زه مدرسه کې داخلېږم، مدرسه کې داخله شو، د هغې یوې جینۍ د وجې نه ما ته وی زما ټولې لوڼې انګېندې الحمدلله اوس داسې شرعي پرده کوي چې د ملیانو په کور کې به م نه. منځونه شروع شو، ذکرونه شروع شو، روجې شروع شوې، حیا راغله.
پیسې بچت شوې مازدیګر به ووتې او ماسخوتن شاپینګونه به یې کول اوس ورته زه وایم چې خادي د ځان له یو جوړه والی مور اسراف ګناه ده زموږ جامې ډېرې دقه علاج دی زما وروڼو دقه علاج دی چې خپلې لوڼه خپلې خویندې مدرسو کې داخله کړي دا تاسو سره په دې کې دا محترم مولانا قاری سلام ګل صاحب مدرسه جوړه کړه رابعه بصریه پکې داخله کې اخلاق به وپېژني حیا به وپېژني پرده به وپېژني دا جنۍ به سبا واده کېږي دا به ځان له یو کور چلی د خاوند د بچو د تربیت چل به وپېژني دا به خپل کور کې هم ځان له مدرسه جوړه کړي او دا لکان راولې په دا مدرسو کې داخل کې قرآن پې زده کړي د خدای کلام پې زده کړي ټول عمر به موږ په دنیا کې جمع دی چې ته مړی او په قبر کې پروت یې او ستا بچې د قرآن شریف تلاوت کوي او د هغې ثواب به درته در رسېږي بیا به خوشحاله او خو شکر دی چې بچې رانه حافظ پاتې دی او بچې رانه عالم پاتې دی او که بچې د نه بې دینه پاتې شو بې پردې د نه پاتې شو بربند او رشوتي او حرام خور په قسم په خدای کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیته قبر کې به کوتک تاته نیولي نو الله قرآن شریف کې فرمایي اے د ایمان خاوندانو قو انفسکم و اهلیکم نارا ځانم د دوزخ د اور نه بچ کې ګناه مه کوئ خپلې ښځې خپلې لوڼه خپل بچي هم بچ کې داسې اور نه دی وقودها الناس والحجاره د هغې خشاک انسانان او کاڼي دي انسانان به پکې سوځي او کاڼي څه شی دی دا د چونې کاڼی دی که دا د بارودو کاڼی دی که نه چې یو غرض ناري کې څومره دنیا تباه کوي نه کاڼی دا کویله کاڼی دی او یا دا بوتان انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم دا کاڼی به پکې چې دا بوتان علیها ملائکة غلاظ شداد داسې فرشتې پې مقرر دي چې د ژبې نه هم سختې دي سخت رټل به کوي او د اړه نه هم سختې دي په چې اړه نه خفه کېږي لا یعصون الله ما امرهم چې الله ورته څه حکم کړی دی د هغې نافرماني نشي کولی الله وایي وډبه وډبئ به ویفعلون ما یؤمرون او که د الله نه ورته نوی حکم راغی نوی اډر چې شا به وې ډبوې نو اب هم کوي دغه د دنیا زندگی درونو ختمېده والله د مولانا سلام ګل صاحب والدین څونه خوش قسمته دي چې داسې بچې والا خدای ورکړی چې د هغه د برکت نه 2 مدرسې روانې کړي څومره هلکان دلته فارغ شو څومره جینکۍ دلته فارغې شو د الله کار دی د خدای شکر باید دقه رنګې د مارونو په خپلو بچو یو بچی علم ته وباسه یو خو د نن نه پس چې څومره دوستان دلته ناست یې ما سره به دا وعده کوي چې د قرآن شریف تلاوت به کوي لازما لږ کوي خو د قرآن شریف تلاوت کوي او یو ټول به خپل بچي ناظرې نه خو چې یو پاتې نه کوي ټولو باندې ناظره وکړي په خپلو بچو او بل یو بچی حفظ ته علم ته وباسي او دا خپلې جینکۍ زنانه دا په دې مدرسه کې داخله کې چې قرآن زده کړي تجوید زده کړي قسم دی که ښځو لمونځ ورځي ګورئ یو بوډۍ ښځه را اوس مړه ده موږ یې ماشومان لوی کړي یو خدای دې وبخي زه یې لوی کړی مکوان کوټ یې لوی کړی ما ورته یو ځل وی مونځ راته ووروه وایي تا ولې مونځ به ماله ستا نه ښه مونځ وایي راځي نو ما زه به دنه زده کړم که نه ووروه مړه خو چې مونځ یې راته شروع کړه که نه داسې یې شروع کړه داسې الحمد لله رب العالمین نه رحمانې نه رحیمې و د نر لور د خدای بې انصافې د کفر الفاظ وی ما ته څه وایي
باید په کار خو دا وه چې ملامته شوې ما ته وایي ښه ماشوم هم لوی کړې په غېږه مو ګرځولې اوس ته مونږ ته مونځونه ښې وایي دا مې ستا د نیا نه زده کړی مې نیا زما قاریه وه د نیم کلي د ښځو استاده وه اوس مړه ده نو په هغې دروغ وایي دې بوډیګانو ښځو له ګورې مونځونه نه ورځي هېڅ هم نه ورځي او د نوسي په واده کې د ګډا چل ښه ورځي چې د نوسو یې ودونه یې که نه سمه ګډا کوي ښه رانجه پورې کړي ځان له ګولي خار په خوله کې واچوي او ګډېږي خبرې هم سمې نه شي کړی کپ کپ کوي غاښونه یې خوله کې دي او چې کومې بوډۍ قرآن ویلی دی واه واه خو دې ګډه شي چې قرآن یې زده دی په خدای بالغ باندې قرآن ځان ته ښودي لګي رو رو لګي خو د خدای قرآن نو زما وروڼو دا به که خیر انشاءالله کوئ ښه او بل به دې دواړو مدرسو سره به تعاون هم کوئ مدد به کوئ مولانا قاري سلام ګل صاحب خو یوازې درس نه کوي د سره خو بله استادان دي معلمین معلمات دي نو دا خو د الله د دین مدرسه او د قرآن مدرسه را شکر وباسئ چې خدمت یې دی کوي نو مالي تعاون تاسو کوئ که دا دین خو په شریکه چلیږي ګوره دا موټر چې وي نو که انجن وایي چې دا زه چلو بغیر زما نه نه چلیږي نو خبره یې څه ناسې ټیک هم ده لیکن ټایر ورته څه وایي وایي چې زه پنچر یم زه پکې نه یم زه ته ګاډی روان کړه ټایر ضرورت شي انجن هم ټیک دی او ټایر هم ټیک دی پیچ سره چې تاوی سټیرنګ هغه په ځای ولاړ دی هغه وایي چې زه نه تاویږم ځه ته ګاډی روان که اوس په دقه ځای کې څوک باجه کړي چا په کور بیا ورولې بغیر د هغې نه هم نه چلي هغه چې خپه چې پرېږدي اکسلیټر هغه وایي پیچ ته هم تاویږه او ټایر ته هم تاویږه انجن ته وي ته هم ډارېږه خو چې ما له چا خپه نه یې راوړي زه ته خو روان شي هغه میانځ کې اشې څه دی ولولو خان ولولو خانه څه ورته ویې لکه ګیر هغه وایي چې زه په ځای ولاړ یم نه ړقم زه ستا پلار خو دې وړقي دا ټول چې یو ځای شي انجن هم ټیکي موبلایل هم پکې وي نټونه کابلې هم سیټي ټایر هم ټیکي هغه ولولو خان هم برابرې پیچ هم ټیکي نو ګاډی به روانې دقه رنګې زما وروڼو دا دین دی دا مدرسه استاز به هم سبق ښیي محتمم به هم وله منډې وایي کمره به هم وي د اوبو انتظام به هم وي ته به هم مدد کې نو د دین ګاډی به روان د حضور پاک زمانه کې رسول الله مبارک سره صحابه نو ټول په شریکه لګي او د دین خدمت یې کوه نو هغه دین خدای موږ ته راورس نو چې څومره دوستان یې زما په دې خبره به عمل کوئ یو یو بچی به راولئ داخلوی به مدرسه کې او بل به دا مهرباني کوئ چې دې دواړو مدرسو سره به تعاون به کوئ که خیري کوئ به که نه انشاءالله الله یې دا دواړه مدرسې کامیابې کړي د محترم رور مولانا قاری ثناء الله صاحب په ژوند کې ثناء ګل صاحب قاری ثناء ګل صاحب په ژوند کې په علم کې د الله برکت واچي او د بناتو بنینو دواړه مدرسې د الله کامیابې کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین زه به د ماشومانو لاس په سر لاس کېدم خوشحاله وي بیا به پروګرام به ستاسو جاري وي ښه به زه دې وړو له صرف بچي دې طرف نه راشي یو راځئ راځئ را بچی را پس دا خوشحاله دستار باندې والا طلبا راځي دې سیټ باندې واپس کوزيږي باقي ملګری مو پاسه الله خوشاله کا خپل خپل ځای باندې کېنه محمد رشید نن دستر بندی دا حافظ محمد رشید نن دستر بندی دا خوشحالی ورته ډېر زیات پلار جانې اکبر خان دی خوشحالي ورته ډېر زیات پلار جانې اکبر خان دی په کورې جوړه شوې لاره نورې غړایي ده حافظ محمد رشید نن دستر بندی
دا حافظ محمد رشید دستر بندی دا مدرسہ تعلیم والقرآن کی خوشحالی دا حافظ محمد رشید دستر بندی دا حافظ محمد رشید بندیدا استاد مولانا سر سنا ورد